سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم زرمیشا خان. تاسو ګورئ زرمیشا خان یوټیوب چینل. امید لرم چې تاسو به ښایي، ستاسو دواګانو سره زه بالکل ښه یم. ګورئ ګرانو کتونکو، ستا قدر ستا په لاس کې دی. چاته هم اجازه مه ورکوه چې تا بې قدره کړي. ستا مزاج ستا خپل دی، څوک مه پرېږده چې درته ګډوډ کړي. ستا مزاج ستا خپل دی. خپل ژوند کې داسې چاته اجازت مه ورکوه چې ستا مزاج خراب کړي، ستا حالت چې دی هغه ګډوډ کړي. انسانانو ته هغومره قدر ورکوه څومره چې د دوی حق دی. له حده زیات دومره چاته واک مه ورکوه چې ستا ژوند در بدل کړي یا د حالات ګډوډ کړي. که پوهېدې چې کوم ځای کې د قدر نشته، مه ورځالته کړي. اکثر داسې وي خلک ستا قدر نه کوي، نه به ځي. هغه انسانان چې ستا په قدر نه پوهېږي، ته هم ترې بې پروا شه، ځان بالکل بې پروا کړه. ستا قدر نه کوي، ته یې ورته هم ځان بې پروا کړه. هغه انسانان چې ستا قدر کموي، لار ترې جدا کړه. که موبایل باندې در سره ایډ وي، نو بلاک کندې ته یې غورځوه. ستا مزاج ډېر قدرمند دی او ډېر اهم دی، ته ډېر اهمیت لري. چاته هم اجازه مه ورکوه چې درته فاسد او ګډوډي کړي، ځکه ته د خپل مزاج، د خپلې خوشحالۍ او د خپل ژوند مسؤل یې. د نورو انسانانو پروا تر هغه مه کوه چې ستا خپل ژوند ترې متاثره کېږي. که ته داسې یو انسان پروا لري او پروا کې وروسته تا ته پته ولګي چې هغې نه ستا خپل ژوند چې دی متاثره شوی دی، خراب شوی دی، نو څه ضرورت دی د هغه انسان پروا کول؟ وایي چې اول نه ځان دی، بیا جهان دی. بس د نن نه د هغه انسان به قدر کوي څوک چې ستا قدر کوي، هغه ته به اهمیت ورکوي څوک چې تا ته اهمیت راکوي، هغه ته به عزت ورکوي څوک چې تا ته عزت راکوي. باقي چې څوک ته په کم نظر ګوري، بالکل تشاکه. یو څوک ستا حالت ګډوډوي، ځان ته بالکل کټ کړه. داسې قسم خلکو سره بالکل غږېږه مه، د هغې په طرف ځه مه. ګورئ ژوند به ستا هله ډېر اسان شي کله چې تاسو دې قسم خلکو باندې پروا چې د هغه پرېږدئ. دا خبره خپل ذهن او زړه نه ووښئ چې خلک به څه وایي، موږ پسې وروسته خبرې کوي، ما له قدر راکوي که نه، ما ته عزت نظر سره ګوري که نه. که یو څوک تا له قدر راکوي، نو په سر یې ګرځوه. څوک نه راکوي، اړو پسې کې حسابوئ مه. دا خلک د دقې قابل دي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. ژوند په اړه یا رشتو باره کې ستاسو څه قسم سوال وي، کمنټ سیکشن کې زما نه تپوس کوئ، زه به تاسو ته جواب درکوم. ویډیو چې ده هم مخکې خپل فیملی او فرند سره شیر کوئ چې مخکې نور خلکو ته هم پته لګي. چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، مخکې شیر کړئ. الله په امان. خپل ځان ډېر خیال ساتئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ.